خود خراب کو ښه اے جی فاینل دی وبایلو زما ملګرو ته ګیم ډالۍ کا دا ګیم نه دغه ډالۍ کا ټپې او یو غزل ډالۍ کا ټپې 15 شپږ ټپې چې د مینې ذکر یې پکې شپږ ټپې چې د مینې ذکر یې پکې شپږ ټپې چې د مینې ذکر یې پکې هغه نه کوم غزل به درته ووایم غزل ووایه ځه ښه منصور تا به خوښ شي شکر دی لکه منصور ته ووایه نو پوات ته ډالۍ کا پوات ته پوات ته هم ډالۍ زما دې ملګرو ته هم ډالۍ ستا ملګرو ته ولې ډالۍ پوات ته ډالۍ ولې زه خپل ملګرو ته نه ډالۍ کوم دا ناست دي نه نه چې مې ته ولې یو ته ډالۍ کوم ولې ښه نه دي حالات ښه ټیک ټاک دی ولې ښه نه دي حالاتو کې څه چل دی حالات ښه نه دي حالات ښه دي ویم په دې ساعت باندې رورسېدم تنګول مه کوه دا شعر واوره زه ستړې یم مال لډي ښه ستړیا مې ښه ارشاد دا شی بند که مړه دا ټنګه ټنګه ته کښېنه په قلاره ووایه حالات ښه نه دي عبدالله نو ښه دي که نه حالات څنګه ښه نه دي حالات ښه نه دي حالات هلکه ملګرو حالات ښه نه دي بارانونه ودرېدلي دي سیلابونه ودرېدلي حالات ښه نه دي حالات ښه نه دي د اوسه پورې عبدالله ورکو دي چې را پیدا شو دا را پیدا شو قسم دې ساس دواړه یو بلکې پوره لینکس برابر دی عبدالله تا ونه کتلو دا اوس او ټینګ ده که نه منصور الله حالات ښه نه دي ها ولې نه دي حالات ښه دي حالات ښه نه دي طبیعت د صنم هم ښه نه دی عبدالله ما ښه نو زه یم که ته څه وایې حالات ښه نه دي طبیعت د صنم هم ښه نه دی عبدالله ما اوس وکړو حالات ښه نه دي طبیعت د صنم هم ښه نه دی او زلفې یې ورانې په مخ راوړې موسم هم ښه نه دی موسم هم ښه نه دی حالات ښه نه دي طبیعت د صنم هم ښه نه دی زلفې یې راوړې په مخ زلفې یې ورانې په مخ راوړې موسم هم ښه نه دی وې چپ شه شور مه کوه ویده خلک د خوبه وځي چپ شه مړه چپ شه شور مه کوه ویده خلک د خوبه وځي زړه لیوني په ځان دومره ماتم هم ښه نه دی ما ته طبیب ویل پرهیز د څو خبرو وکړه عبدالله وایي چې ما ته طبیب ویل پرهیز د څو خبرو وکړه ته د هر ښکلي ځان ساته تاله غم هم ښه نه دی واه 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 دا شعر بیا ووایه یار ما ته طبیب ویل پرهیز د څو خبرو وکړه ته د هر ښکلي ځان ساته تاله غم هم ښه نه دی تاله دا کار ښه نه دی واه او ملګرو یو ګل پسند کوئ او تار یې پرېږدي چې د لار په ننګو کې وکړي تار یې پرېږدي چې د لار په ننګو کې وکړي ستړی سفر دی او په زړه تار یې پرېږدي چې د لار په ننګو کې وکړي ستړی سفر دی او په زلفو کې خم هم ښه نه دی دومره درد راکړې چې بیخي د برداشت نه یم دومره درد راکړې چې بیخي د برداشت نه یم لالیه مه کوه نور دومره ستم هم ښه نه دی ډیپ ویلکم او هغه درویش روخان چې ښکلي ورته پیر هم وایي هغه درویش روخان چې ښکلي ورته پیر هم وایي څه خلک شته څه خلک شک کوي چې دا محترم هم ښه نه دی حشمت ویلکم او منصور الله ما ته طبیب ویل پرهیز د څو خبرو وکړه ته د هر ښکلي ځان ساته تاله غم هم ښه نه دی
دا چاته ډالۍ دا حشمت فواد او نور پکې ما خپل ملګری پکې نه یاد ستا ملګرو ګیم بېللی دی ګټلی هم نشي نور حشمت ولې نشي حشمت عبدالله فواد پټان ولې به نه ګټو کمل ځای داسې به ګیم ګټو که نه داسې چې روا به هم نړۍ او که نه فواد د اوسه پورې بیخي یوازې و یاره بیخي زما ملګري یوازې و ګیم به اوس روا هم نړۍ موږ به د سفر کولو ویزا عجز دی ای خیال منصور لاله دوه ګیم یو وختي او یو وسو بیخي نو کمپرومایز ها زه چلو اکبر او حشمت تا ته گلوز ملاولی قربان دا ویوس عبدالله منصور لاله عبدالله دی حشمت دی او پټان دی اوس پر راضي شابه داسې ټپې وته که کرن داسې ټپې چې په زړونو کې داسې غزل درته یم غزل एलेक्स वेलकम एलेक्स बना मुझे बात रहा सुना ना दस लंगी दली गजल में तू ये सोच ما का خشاب دس غزل हुआ है داسي इमादो वेलकम قربان دس غزل हुआ है کنه چې دوړي اخلاص کې ښا इमादो فالو میکړي دا زما یو اس اکاونټ ته قربان ملګرو ټول نه اکاونټ ډېر ژوند هرته غواړم آی د جرس کړنګ سره په خوا د خارې واوړېدم ټک د جرس کړنګ سره په خوا د خارې واوړېدم او د ژوند په دشت لکه د ستړي قافلې واوړېدم دا سخت غزل دی لږ روماني غزل ووایه ته واوره مړه څوک چې انکار چاته کوي نو اخر جاړي ولې څوک چې انکار چاته کوي نو مجبور یې که نه اخر جاړي ولې څوک چې انکار چاته کوي نو اخر جاړي ولې تاله په دې یم راغله که په دې واوړېدم او ایمادو ډېر ښکلی شعر ډېر ښه ما ویل ځان د ډولۍ مخې ته وجنمه ځم ما ویل ځان د ډولۍ مخې ته وجنمه ځم چې هلته لاړمه په بلې تماشې واوړېدم ښه وشو ډېر ښه وشو ډېر ښه وشو دغه شان ښه ستا سوچ کې څو ځله سګرټ مې الټه ولګو او ستا سوچ کې څو ځله سګرټ مې الټه ولګو ستا سوچ کې څو ځله د خپلې دروازې واوړېدم دا خبرې شته ته په دې څه پوهېږې ستا د دورشلې ښکلولو د تهمت له ویرې ستا د دورشلې ښکلولو د تهمت له ویرې ستا په کوڅه چې اوړېدم نو د شپې واوړېدم او منصوره فکر د جانان کې د دنیا فکرونه منصوره فکر د جانان کې د دنیا فکرونه ژوند به مې سوچ د ژوند د پنفارې واوړېدم ډېر ښه او که نه یاره راشه جلوه کې مې د عشق وګوره چې د رڼو اوښکو باران څنګه وي زړه مې دا شعر واوره زړه مې له درده که محسوس په خوله کې نور بلا چا پسې ارمان څنګه وي زړه مې له درده کړو محسوس په خوله کې نور بلا چا پسې ارمان څنګه وي اوس خو اکثر په دغه فکر کې یم چې د جانان بلا جانان څنګه وي بوډا ستا بوډا دی ما خو یې که چېرته ښه ټیک ده اوس خو اکثر په دغه فکر کې یم چې د جانان بلا جانان څنګه وي ستا د پیتلو د پیزوان هزار خو څنګه به وایم چې پیزوان څنګه وي او چې یو پیزان وجني او بل یې وجني خدایه انسان څنګه وي دا سړیتوب دی نیک عمله دا نیک عمل حشمت لفظ لګوه شو
هغه پیشوي پزل سو اورې ژونده ستا سلګۍ قصه راته لا یاده ده هغه د باران لیونی شپه راته او نیک عمل وکړل او اصغر پکې سلام هم وکړو دا تا ونه عبدالله ګیم دی وګټلو منګه عبدالله نه تپوس وکړه تپوس ستا خو په خپله دماغ په سر کې دي دماغ په سر کې دي کوم ځای کې دي مړه خو چېرته دي نه وکړه دا اوس یو د بیسټ اپ 3 ولنی ګیم مونږ وګاټو ښه مونږ ګټلی و که نه لکه دروغجن نه دی نه تپوس ته خپل ملګرو تپوس وکړه ځه که ستا ملګري ستا په شان دروغجن نه وي نو به سپا صحیح خبره به وکړي مړه چې هغه بل اکاونټ تاسو زما دومره فالو کړی دی که نه کم از کم عبدالله دا دروغ غلطۍ کې فالو کړی ګپ لګوي منصور لاله ګپ شپي دی ډېر زیات و څه ګپ شپي نه دی دا ګوره دا اوس چې ده که دا موږ وګټو نو دا فاینل دی ډاکټر صاحب ته لا ژوندی یې او ما ته سټریک لینک په نظر نه راځي نه سکور وینم او نه منصور لاله وینم بس خپل ملګري وینم ډبل ټیپ کوئ که نه ټول د سره زما د آی ډي فالو شاوش حشمت فالو کوي عبدالله فالو کوي تاسو ملکانو په واده نیک عمل او دا لکان فالو کوئ ښه دا ګورې دا هغه د اخلاص او د مینې ملګري ښه او دا ټول تاسو ماشاءالله خدای راته ژوندي لره خو ډبل ټیپ ولاړ دی نو دواړو ته السلام علیکم سلام حشمت 11 فلاور یو فلاور حشمت یو فلاور منصور لاله په سوچ کې تللی و چې دا ګیم ته وګټي بیا به م وایي چې نه دا تا نه مه وګو ملګرو اخره یو ګل سیډ کوي لاست ون فلاور لاست ون هلکانو اکبر انګاره نو خیال کوه که نه ډبل آن شو دا د ما سره چېرته څه کسان نشته دا سورادي دلفنا دا لکان ناست دی او لکه ډبل دیو نشي ان کولی که نه مړه زه خیر دی دیو هم غریبانان دي الله ټول ډبل ټیپ پوره شو نور کار نه کوي مخلص باچا ژوند مستقلار شي نور ملګري اوسو کې اکبر سعید راغی دا او دا لکان دا لخوا بل ګیم کې به داسې ریکارډینګ غوندې ډبل ټیپ کوو ښه چې یو لاک ته به یې رسوو ښه که 15 کسان وي هم یو لاک ته موږ رسولی شو په یو ګیم کې رسولی شو بل ګیم کې به رسوو ښه پوره ګیم کې ښه او یا زه په دې ګیم کې د 80,000 ته ورسوو چې بیا 100,000 پاتې شي به وکړو زه دا شقه پتب فریوزه او چې په خورو زلف مچان د نسنډما پیغله به خود راته پسخیږي یار میں زرگر دے مال گت جوڑوی ضرور وعد کی ور پیات شم یمڑا ویلا سلپ گڑا کتاوئی ډیر ښه ده ډیره ښه
او د پیغلو منځ کې په ګډه شوه دا کار نه کوي ادې د ټولو نه ښایسته ګډه کوینه او کنه په دې جنکو په منځ کې چې کله دا مشره ادې ګډېږي کنه د زوی واده دا ډېره مزه کوي یار ښه عمرانا اربابا الا دا خو مو ویلو زه خیر د مړه یو دی وګاټه مونږه فائنل دی اوس دا ها فائنل اوس دی ښه دا فائنل نه راځي تاسو سره دا فائنل یو تاو غاټه مونږ وګاټو صحیح ده اوس فائنل دی والله اوس فائنل دی ولې ته دروغ هم څه دروغ مې نه غب شپي سړی نو چې بل وای خبره ډیر غب شپي سړی دی نو وای او ډیر زیات دا ولې इसे चल रहा है ना لکه ډېره مننه دا خو لکه ښه نیک عمله ښه ملګرو اجتماعي چې په دې ګیم کې ډبل ټیپ مونږ یو لاګو ته رسو نو 14,000 ډبل ټیپ ما سره ناست ملګري ډبل ټیپ منصور الله بخل ملګرو سره ورګ 10 شور وسره راځي لکه کوکر چې لګېدلی او غټه غوښه دې په باندې کړي هاي اکبر یو ټپه به ملګرو ټول ډبل ټیپ کوي ها نو ها 15,000 ډیره لا ایوری ون ډبل ټیپ ډیره مننه لکانو ژوندي راته اوس عبد الله ویم کارونه څنګه وشوستا شو شو کنه او ګود آی لو یو سود ها وعلیکم السلام ولسوالی سرتمبا الکه ته ډیره مده بس رالی سوالی ته څنګه یو تاسو گلبز دی عبد الله دی یو زره پاتې شو الکه منصور الله ملګرو ته وای چې یو فلاور سند کی درته زما ملګری الکانو دا چې سوې دا وکي کنه یار ملګرو یو ګل سند کې زما طرف ته ناست کسان ها جواد ون فلاور جواد یو ګل سند کا ناشنا کار غواړي دلته زه خپل ملګرو ته ما خپل ملګرو ته لګیاري ډبل اون شو منصور الله نه یو سړی پاتې یو سړی چرته نه پیدا کو دا خود ورشو موږ ته 10,000 ډبل ټیپ پاتې شو لکانو یاره ستاسو نه مننه ښه ډېره مننه ژوندي راته اوسئ خوند کوي بیا مړه دا چې کله دا چې اوس یو لاړ شي هسې بیا را روډ پې خوند کوي تاسو پې ښکلي ښکارئ زه پسې او مننه گلبس چا ولګو کوم ځای ولګېد هو نیک عمل یاره ټپې کومه ښه اوس صبر وکړه جمیل مسافر ناست دی منصور نوې ټپې به کله راځي انشاءالله ډېر زر هلکه ترشه ښه مونږ یو د انګلینډ ګورو ښه انګلینډ نه مور باره کې ټپې اخترشاه ډبو وکړو ښه 2,000 ډبل ټیپ پاتې شو 6,000 15,000 او یار یو منټ دی ما د لسو کالونو مور نه دی لیدلی وي زه ډېر خفه کېږم کله چې منصور لاله یا د مور چې کله د مور په اړه باندې څوک هم زمزمه کوي ای مور خو موري که نه
هلکه یو منټ دا ریکارډ خو جوړ کړو کنه یاره 15,000 ډبل ټیپ پکې وکړو عبدالله نو نه کوي کار چې دا څه مسله خدای دې دا ګلبسونه دغه شان ستاسو زاړه ساتي هله ایزه کار نه کوي هلکه 3,000 ډبل ټیپ پاتې شو شابه 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 او 40 سکندې دي او 2,000 پاتې شو یار نیم منټ دی ډېره مننه نیک عمله صرف په اخره کې خیال وکړه ملګرو ټول ډبل ټیپ کوئ ښه مړه یار دا زما د ملګرو دا چمتو کېدی نه دي دا او ژوند یار نیک عمله ستا هم د ملګرو 100,000 ډبل ټیپ زما ملګرو په دې ګیم کې وکړو ښه جذباتي مې کېدا لکان How can Abdullah mother the angel read you said be careful. Oh Mansoor Lala. Final में होगा तो शाबाश Abdullah तो डालेगा. ए په دې ټول گیم کې بس مړه بس یا نه ټنګ او نه ټنګ خاموش کېنه بس خبرې نه اوس نه خبرې باندې بس گیم سٹارټ ټول گیم کنه 3 منټه چپ چپ او خبس چپ 3 نه 4 منټه ولا بوازه وازه نه کې ګوري خاطر خلک ځانه جس کې چپ عبدالله دغه شان خره کنه باندې سړی به خپل خبره نشي کولای یا وای ډبل ټیپ ښکته یا وای پورته یا وای یا بس پاپادا شیر دی بس مالا بس خاموش خره تاسو ډبل ټیپ کوئ وړو ما درته بل خبره د منصور لاله طرف ته چې څومره کسان ناس زما ډیر سره فالو کوي خبرونه کې منصور لاله خبرونه کی ګوري خلا باندې کا خاله چې لګي درې ها افاقه فالو کېم نراشي ګړه وړه خبره کې مړه ده ملګرو یو فلاور سند کې بد قسمت یو ګل سند کا یو ګل ښه یو فلاور ون فلاور زر زر مړه زر یو ګل سند کې دا نور ملګری څه شو یاره یو ګل نشي سند کولی مړه دا څه مصیبت دی یاره برباده اوسې پرېږده زما برباد منصور لاله 2 منټ دی ته خاف لباندې بلاس ټیک ټاک کېلی هغه څنګه ورګه غش څنګه شیر دی چې داسې ناکامه محبت خو هم مزه نه کوي چپ ورې په بل گیم کې به واپس دغه پنشمنټ کې خولې نه ګوخو ووتو بس چې دی د کله د روژه د خبرو ماته شي بیا به زما برباد ژوند ته چې لږه اشاره نه کوي داسې ناکامه محبت خو هم مزه نه کوي ژبه ولې روباسې په ټوپۍ پسې هاي زما برباد ژوند ته چې لږه اشاره نه کوي داسې ناکامه محبت خو هم مزه نه کوي عبدالله وایي اخره کې چې د خړو کې که نه چې خړو وایي زه ویم چې بس منصور لاله د اخرني سکندونه دي زر سي راځي پټان راځي ښه عبدالله
او هغه راځي بس زه خبرې شروع کړه دا د منصور لاله پنشمنټ دی بس کتاوی هم کنه یا ارحب ابراهیم چې یا ارحب دې چل کنه ګوره تا چې جب خاموش کړم تا د سره خاموش کړم ما خو د خپل ملګرو ته به شعرونه وایي جو لکه ما ته وایي چې ته خاموش نو تاسو تا خبر هم نه کولې دا ولې زما ملګري ما ویني کنه خبرو ته څه ضرورت نثار پرواز مننه اے منصور لاله ها څنګه دې زما برباد ژوند ته چې څنګه وینو چې تا ویل کوم پنشمنت کې به دا راکړم ته ولې ته ما برباد ژوند ته جته چې ولې درته ویم دا شقه پتب پریوزی وړي دا شانوي ټکوي د کمالا ژوند ښه ابراهیم اولوی داسې دی یاره مننه ژوند لکه نیک عمله دغه به چې وروسته روان د سر بولو وای تا سره چې کوم ملاو شو ښه عبدالله یو پټیم نه زموږ د سر وټکوي بخیر مننه لکه نو یاره نیک عمله زما برباد ژوند چې اشاره نه کوي دا شقه پتب پریوزی وړي چې په خوارو زلفو مچان درنه سنډمای وړي زما د لرې درته خیال دی وړي یا په کباړ تو پې د هسې تېروتمه